السلام علیکم ګران پښتنو ملګرو، یو ځل بیا ښه راغلاست درته وایم زموږ چینل ته. په دې هیله چې روغ او جوړ وای، که چا زموږ چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ، د په څنګ کې بیل بټن ووهئ. یو ښایسته غوندې اپلیکیشن درته ښایم چې څنګه کولی شئ چې په موبایل کې د ځان لپاره سی وي برابره کړئ. سی وي یعنې کریکولم ویټه د کوم وظیفې ته تاسو رجسټر کوئ یا د هغه ته ثبت نام کوئ، انلاین رجسټریشن ورته کوئ، یا وظیفې ته تاسو رجسټر کیږئ، رجسټریشن ورته کوئ، نو دې لپاره سی وي ته پکار ده. یو ښایسته او مزیداره سی وي چې کله تاسو جوړوئ هلته دوی ګوري نو د هغه څخه متاثره کیږي. او ښایسته مزیداره سی وي ډېر مهم رول لري. نو ښایسته یو مزیداره سی وي زه به تاسو ته وښیم، ډېره په زړه پورې ښکلې سی وي ده، په دې پروګرام یا اپلیکیشن کې په موبایل کې جوړه کړئ. نو دا سی وي د اپلیکیشن لینک به ډسکرپشن کې زه اچوم، تاسو به همدغه د دې لینک له لارې ډاونلوډ کړئ. راځم د اپلیکیشن تاسو ته ښایم. دا اپلیکیشن به تاسو په پلی سټور هم ډاونلوډ کولی شئ او دلته په لینک ډسکرپشن کې هم شته. انټیلیجنس سی وي دا یو اپلیکیشن دی، دا پیدا کړئ، یا پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ او یا به یې د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ. دلته به کله چې په دې باندې اوپن کړئ نو دلته به راشئ، کریټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې کریټ شو دلته دا شیان د فارم چې دی دا ټول ډکیږي. اول چې دی پرسنل ډیټا د ایجوکیشن د ایکسپلس د ابجیکټس دي، ریفرنس دی، اډیشنل انفارمیشن دی، او په دې کې ټول په ترتیب سره به ډکوئ. پرسنل ډیټیلز کې به کلیک وکړئ. کله چې پرسنل ډیټیل باندې کلیک وکړئ دلته پرسنل ډیټیلز ټول دلته راخلاصیږي. اول به دلته نومبر کوئ، نوم چې په کوم نوم تاسو جوړوئ، مثلا زه ورکوم احمد، دا نوم شو. ادرس به ورکړئ، کوم ادرس کې موقعیت لري. دلته به ایمیل ورکړئ، مثلا دا ایمیل شو، او دلته به فون نمبر ورکړئ چې هر څو نمبر شو. دلته به برت یا زیږیدل ورځ ورکړئ، او دلته به میریټل سټیټ ورکړئ، سنګل دا میریډ دی، هر ډول به ورکړئ. دلته به نیشنالټي ورکړئ، او دلته به یو ویب سایټ چې کوم ویب سایټ کې تاسو کار کوئ به ورکړئ. دلته یو ایمیل بیا ورکولی شئ. دلته فیسبوک په چی په نوم فیسبوک آی ډي لرئ به ورکوئ. دلته ټویټر ورکولی شئ، او فادر نیم هم ورکولی شئ، او دلته به چې ورکوئ فادر نیم، او دلته به چې ورکوئ فوټو به اپلوډ کړئ. کله چې فوټو اپلوډ کوئ په دې عکس باندې به کلیک وکړئ. نو هر ځای کې تاسو یو فوټو به دلته اپلوډ کړئ. مثلا دا فوټو دی، دا فوټو زه غواړم په دې باندې سی وي برابره کړم. دا فوټو سلیکټ شو. دا غواړئ څومره کرپ کړئ، بیا به راشئ په دې ټیک مارک به کلیک وکړئ، او دا فوټو دلته سلیکټ شو. پرسنل انفو کار خلاص شو. اوس په سیو باندې کلیک وکړئ. اوس به راشئ بیا ایجوکیشن ته. ایجوکیشن کې تعلیم دې څومره کړی دی، اول فارم به ډاکئ، او دلته یو ایجوکیشن 1 دی، او دویم نور په کوم ځای کې ایجوکیشن دی، نور چېرته کړی دی، دریم به ډاکئ، او څلورم چې ایجوکیشن په کوم اسنادو کوم شیانو څخه فارغ یې، مثلا د پوهنتون څخه، د مکتب څخه، د درمعلمینو څخه، او یا د کوم مؤسساتو سره کار کړی، او یا د کوم کورسونه کمپیوټر انګلیسي کورسونه ویلي دي. او دریم که غواړئ چې نور ایجوکیشن نور شیان ته کړي وي، انګلیسي دی ویلی، کمپیوټر دی ویلی، نور ویزیبل کورسونه دي کړي وي، دلته آرټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې په آرټ کلیک وکړئ یو بل 4 ایجوکیشن شي. بیا که غواړئ نور زیاته کړئ 5 ایجوکیشن شي. دا به راشئ سیو باندې به کلیک وکړئ. ایجوکیشن هم خلاص شو. بیا به ایکسپیرینس ته راشئ. ایکسپیرینس کې څومره کاري تجربه لرئ، کمپنی چېرته کوم ځای کې د کار کړی دی، په څه شي په حیث د کار کړی دی، د کوم کال څخه تر کوم کال پورې د کار کړی دی. دلته به ایکسپیرینس ډیټیل وارسکئ. او که غواړئ چې مثلا نور ځایونو کې د هم کار کړی وي، دا 3 ایکسپیرینس شو. نور زیاتې کې اډ باندې به کلیک وکړئ، بیا به سیو باندې کلیک وکړئ. سکل مهارت په څه کې لرئ، په کمپیوټر په کوم پروګرام کې مهارت لرئ، مثال وورډ کې څو فیصد، وورډ کې 45 هر فیصدي چې غواړئ، مثلا وورډ کې تر ټولو ښه پوهېږم. بیا به راشئ دلته به په هغه باندې کلیک وکړئ، مثلا اکسل باندې، اکسل کې څومره پوهېږئ، اکسل کې مثلا 4. بیا به راشئ فوټوشاپ باندې څومره کار کولی شئ، مثلا دا 3. او په دې ترتیب داسې ښکته ځئ. سکیل باندې به کلیک کړئ. که څومره سکیل تاسو زیاتېږي آرټ باندې کلیک کوئ، ورته نوره زیاتېږي، سیو باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته راشئ، سکیل خلاص شو. ابجیکټ باندې به کلیک وکړئ. ابجیکټس موضوع به دلته ولیکئ، کوم ابجیکټ دی چې شي بره کې دی، دا د ابجیکټ په اړه اگزامپل دی، کوم دا اگزامپل وګورئ چې کوم ځای فارغ یې، څه شي کې برخه د کار کړی دی، کوم شي کې مثلا پوهېږئ، ابجیکټ دلته ورکړئ.
او دریم ریفرنس به ولیکئ. ریفرنس کې مثلا څو محضونه به دلته ورکئ. یو ریفرنس ورکولی شئ. څوک دلته بیا ریفرنس کوم کس چې ریفرنس لپاره لیکي هغه څه کاره دی او کوم ځای کې کار کړی دی. دلته به هغه ایمیل نمبر ورکړي ریفرنسر او دلته به فون نمبر ورکړي او دلته به دویم ریفرنس بل کس ورکړي او څومره کسان چې ته په ریفرنس کې لیکي اډ باندې کلیک کوه، سیو باندې کلیک کوه. بیا به وروسته راشئ ایډیشنل انفارمیشن نور زیاتولی شئ. په دې کې اضافي معلومات هم راچولی شئ. بیا وروسته پروجیکټ باندې کلیک وکړئ. پروجیکټ کوم دی په دې کې پروجیکټ کوم ټایټل به ورکړي، ډسکرپشن کوم پروجیکټ موضوع کوم شیانو کې ته د دې په برخه کې برابره کړې ده. لانګویج ته به راشئ. پښتو مثلا پښتو، انګلیش، دري په کوم ژبه چې خبرې کولی شي دلته ډکوي. که نورو کلیک کوئ سیو به اډ باندې که چیرې مثلا همدا ژبې کفایت کو په سیو باندې کلیک کوه. اډ مور سیکشن باندې کله کلیک وکړم د اچیو اکټیویټیز پبلیکیشن لینګویج د ټول فعال شوي دي. دا دې ځای تاسو فعالولی شئ. اکټیویټ پبلیکیشن باندې کلیک وکړئ. ټایټل پبلیکیشن په څه شوی برا کې دی او دلته به سیو باندې کلیک کوئ. سیګنیچر باندې کلیک وکړئ او دا سیګنیچر زه ریموو کوم او نیو ساین سیګنیچر دلته اچوم. مثال دا دلته به دا یو سیګنیچر شه. سیو باندې به کلیک وکړئ او اپلوډ باندې به کلیک وکړئ. یا مثلا په موبایل کې سیګنیچر سره ثبت دی، په اپلوډ باندې کلیک وکړئ او سیګنیچر ثبت شو. اوس ټوله سی وي برابره شوه. اوس به راشئ ویو د لاندې ګورئ د ویو سی وي باندې به کلیک وکړئ. کوم ډول د سی وي فارمیټ را رسیږي، کوم فارمیټ کې غواړئ سی وي برابره شي، دا فارمیټ غواړئ. په هر ډول فارمیټ کې فارمیټ خلاصیږي په کې سی وي برابریږي. دا سی وي برابره شوه. د پاسنی رنګ د ځای بدلولی شئ او یا غواړئ چې بل فارمیټ ورته بدل کړئ، دا فارمیټ کې هم کولی شئ. دا فارمیټ شو. بیا غواړئ چې سیو یې کړئ نو ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ او ډاونلوډ چې دی که چیرې یوازې په ریزوم باندې کلیک وکړئ یوازې یو پخه کوم هغه فارمیټ چې اصلي شیان دی هغه ته ډاونلوډ کېږي. که کور لیټر باندې کلیک وکړئ کور لیټر ته ډاونلوډ کېږي. که ریزوم او کور لیټر دواړو باندې کلیک وکړئ نو ټول کور لیټر او ریزوم ټول سی وي دلته ډاونلوډېږي. ډاونلوډ شو. نو اوس ویو ډیټیل باندې کلیک وکړئ. دا زموږ سی وي شوه. دا د دې سی وي فولډر دی او دې باندې به کلیک وکړئ. اوس سی وي دغه دی چې موږ سیف کړه. اوس په جست ناو خلاصوي ګورئ دا زموږ سی وي شوه. څومره ښایسته او په زړه پورې سی وي شوه. په دې ترتیب تاسو کولی شئ خپله سی وي ځان ته برابره کړئ. نو په دې هیله چې ویډیو مو خوښ شوی وي ویډیو لایک او شیر کړئ او د نورو ویډیوګانو لپاره کمنټ وکړئ.